السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس نورانی قاعدة صفحة نمبر 26 تختی نمبر 13 مشق تشدید. په 12 نمبر تختی کې د تشدید مشقو هغه چونکې مرکب و بس 2 حروف دلته په مکمل صیغو کلمو کې د تشدید راغلی وي، بلکې بعضې په یوې کلمې کې 2 تشدید هم راغلی وي، د هغې مشق کوي. تنبیه: اس تختی میں مشدد الفاظ کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھنا ضروری ہے. په دې تختی کې د مشددو الفاظو صحیح ادا کولو خیال ډېر ضروری دی. هغه دپاره مونږ قاری صاحب محترمه تقریبا 3 قواعد بیان کړي دي. نمبر 1، نون مشدد جب کلمہ کے آخر میں آ جاوے تو سختی سے شد اور غنہ ادا کر کے پھر آخر کو ساکن کر لیں. جیسے ایدیہن، دا قاعدہ خط توجہ سره واوره. دا کله چې نون مشدد کلمې په آخر کې راغلی وي، لکه ذهن کې ایدیہن ونیسه آخر کې راغلی وي، نو دا شاد والا حرف چې هغه نون دی، دا به لږ مونږ دومره سخت وویو چې دا شد پته پکې ولګي، او بیا به غنه ادا کو، آخر کې به بیا ساکن پرېږدو. بس بیا ټیک شوله، ساکن پرېږدو. داسې فرض کړه لکه نون ساکن ګورې، لکه من ایدیهن دی دا وی دی. ټیک شوله. سخت نه دا مطلب نه دی چې ته وایې چې نون خو حروف متوسطه نه د سخت ولې وي. سخت مطلب دا چې د شد پته پکې ولګي. ٹھیک شو. خل غلطی دا کہ ایدیہم بس دسی ہوئی، بلکہ ایدیہن دسی ہویا. دوام قاعدہ نمبر 2، اس تختی میں نون و میم مشدد میں غنہ زمانی چاہتا ہوئی ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کا مشق کرانا ضروری ہے، جیسی یغن. په دې تختی کې نون یا میم څه کله مشدد وي، دې کې به غنه زمانی چاته وي، یعنی یو الف برابر به آواز پوزې ته بوزو، 2 حرکتونه دي. د دې مشق وربنه خامخا وکړي. لکه یظن دی یا زوا نون بنه شاد دی، خبره د نون کې دی، نو د نون د یو الف برابر 2 حرکتونو برابر آواز پوزې ته بوزه دسې یظن. خو یوه خبره خیال وساتئ، دا خبره موږ زه د اجرا د تجوید کې ډېره کومه چې د نون د وجې نه زوا کې موږ نه آواز پوزې ته ونه خېږي، داسې ګوره یظن نه، بلکې یظن. هغه په درسونو د تجوید کې مونږ ویلي دي. الله دې مونږ ته صحیح قرآن ویلو توفیق را نصیب کړي. دا 2 قاعدې ته دې بنې عمل کوي، کله انشاءاللہ تا شاگردان مو کامیابی. اس تختی کے بعض مشکل الفاظ کا حل: بر ریزا جوڑ، با را پیش بر، را زیری بری، زا زبرزا روان بر ریزا. ایوه دا اوس اصلي مهمه ده. قاری صاحب محترمه په دې دغه کې 2 الفاظ داسې دي چې دا کم از کم تجوید سره وابسته دي، تعلق ساتي، خو هغه چې مونږ ستاسو بس څه نه څه خو به زده شي. دلته زده وایم یوه کلمه د لا تأمن، بله کلمه د اعجمي. که تاسو سره دغه نوراني قاعدې مخته وي، نو صفحه نمبر 27 باندې ما په یوې کرښې کې صرف دغه 2 حروف لیکلي دي، دې سره بل دریم حرف نه دی لیکلی، ځکه دا حروف لږ انګلیش کې ورته ډینجر وي، دا حروف لږ بدل دي نورو نه. لا تأمن، اس لفظ کے نون مشدد میں اشمام کرنا واجب ہے، یعنی نون مشدد میں غنہ کرتے وقت ہونٹوں کو گول کر لے، پھر نہ پڑھتے وقت ہونٹ کھول جاوے. لا تأمن کې دا نون نه دی اخیر کې نون، یو خو د تشدید خبره دی چې دلته به مونږه د یو الف برابر آواز پوزې ته بوزو، دا خو دا خبره شوله. او بله خبره دا چې د نون کې به مونږه غنې سره د شونډې بم ګول کو، ورکې داسې ګول کو لکه واو، داسې ګول کو لکه واو، نو چې واو به شونډې ګول کې غنې په حالات کې دې ته اشمام ویلی شي. ٹھیک شولا. خو قاری صاحب محترمه ما د ته ویلو چې دې لفظ د پاره څه نه څه تجوید مرګرو ته ضرورت دی، هغه دا اصل کې دی کې اشمام نه دی،
اصلا دی کې اختلاس دی. حمزه خا تا لام الف سین اختلاس. اشمام ویلی شي چې کله ته وقف کوي اشمام تعلق وقف سره وي او دلته د نون مینس کلمې کې راغلی دی. ٹھیک شوله؟ یعنی آخري کلمات کله ته وي لکه مثلا زه تاسو ته وایم نستعینو نو 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 پیش الته اشمام په پیش کې کیږي. دلته خو سره پیشتانه اشمام مونږ ولې کوو؟ اصل کې دا کلمات دی لا تأمنونا لا تأمنونا. بیا ادغام د نون په میم کې وشول ادغام د نون په نون کې وشول نو اول نون په بل کې نه وته لا تأمنو. اصل کې خو پیش هو په قانون باندې کوم نه وته نو دې چې اشمام کې هغه اصل طرف ته اشاره کوي. او قاری صاحب که زه تفسیر کوم نو اکثر بیا د قاعدو ولا استادان دومره تجربه وینا او ته چاور کې تجربه وی غو نورانی قاعده پڑھوي نه مالی ونی پشان زه خو هر شی پڑھوم. الله رب العزت مو ټولو تاسو توفیق را نصیب کی زمونږ د بچی دغه شاګردان ته بنیاد صحیح ولګي بس دا غټه خبره ده. خامات ویلو لا تأمن کې مونږه اشمام کو خدس د هر استاد د پاره د زده کوونو خبره کچا تجوید نوی کړه هغه او کچا کړي وي خو ځکه شاګردان په دې خبره څه پوي کما هغه دغه الفاظ نه سره راواخلي. لا تأمن کې د نون مشدده په حالات کې به مونږه شونډې ګول کوو بس شونډې ګول کوو. لا تأمنا لا تأمنا د دې شونډو ګول کوونو تماشا هغه سړی کولی شي چې تا د مخه مخ ناست وي سترګې وي او معذور نبینا هغه اشمام هغه ته پته نه لګېږي. قاري صاحب محترمه وقف ته دا ما درته ویلو دي تعلق وقف سره دی خو دا قید کتابونو ذکر کړی دی اصل کې دی کې اختلاس دی. हाँ ठीक शो लदा ब्रिगेदा नोट इश्माम करने का अमली तरीका मुअल्लिम उस्ताद बताए. बस दा निज़ाम मुखलास को सो द इश्माम प्रैक्टिकल तरीका استاد دی وته وخی شاګردانو ته او که استاد ان شاء الله زده بي وته ښه نور څه نه وایم. لا تأمن څنګه مونږ جوړ وي لام الف زبر لا تا همزه زبر تا لا تا ميم نون زبر من نون الف زبرنا جوړ شول لا تأمنا. ايوه और बना तो से मोहतरम अअजमीयुन इस लफ्ज़ की दूसरे हमज़ा को तसहील से पढ़ना वाजिब है. अअजमीयुन के द्वयमा हमज़ा दा पुख्तू की दतवयमा च दा कुमा को तक पशान लिखली दे दा ऐन नाक़िस पशान अवल दे दाना दा द्वयमा हमज़ा और दा मुंगा तसहील सरवी. तसहील चाहते वेले शि कुछ में लिखली दे गोरा. तसहील का मतलब ये है कि दूसरे हमज़े को सख्ती से ना पढ़े बल्कि नरमी से जल्दी पढ़ ले. दा द्वयमा हमज़ा लगा नरम हुआ है हालांकि हमसे को सख्त वाला د شدت ته پکې اځي کې جهر دی ورګي خو دلته به دغه سخت والا د دویم حمزه نه او بس په امام حفص نس بنه ٹھیک شولا. او به تفصیل څنګه نرمه سخت څنګه ویل شي نوٹ تفصیل کرنے کا عملی طریقہ معلم استاد بتائے. کوم استاد وي هغه خپل شاګردانو ته عملی تور بنه وخه څنګه اعجمیون ګوره ز دوه حمزه سخت ویما اعجمیون دا سخته وکا و دلته کوم مقصد دی مونږه مطلوب او مقصود دی هغه دات دمه به حمزه لګ نرمه کو دمات اواز ته ګوره اعجمیون حمزه د پر څلور احکامات تحقیق ته ابدال دی حذف ته تسهیل دی. نو بهر حال غفر دغه د تجوید خبره دی تجوید درسونه کې ما ویل دي الله د هغه ټولو ته د زده کړې ذریعه جوړه کړي. اعجمیون او که بیا هم نشي که زده کولی شومان صرف دومره وایه چې د دویمه حمزه لږه سخته کې ډېره نرمه مه وایي او چې ډېرې نرمه کې بیا بدله شي اعجمیون بیا ابدال شو غم نه دی. دلته مقصود په امام حفص کې اعجمیون. الله رب العزت مونږ ته صحیح ویلو توفیق نصیب کړي. ان شاء الله دې بل زه خپل ویډیو جوړوم بیا به ملګرو ته محیا شي. ښه بسم الله الرحمن الرحیم. بریز را پیش بور را زیری ز زبر ز بریز حصل حصاد پیش حص صاد زیر صی حصی لام زبر لا حصل
صدق صاد دال زبر صد دال زبر دا صد قاف زبر قا صدق. ها زه ته نور روان وایم ان شاء الله ام العزیز. امید لرم ملګرو نه مکمل توقع لرم چې مشومانو ته دا تختی مکمل حروف روان او جوړ وي روان جوړ وي. او زه اوس مجبور وایم چې دا واتساپ یې اوچتای نه. قد عدد قدر كذب نعم يظن يحض جنة ذرة قوة كرة سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كورت تطلع. دا اکثر مشومان غلط وي یا تطلع وي نه تا به باریکه ویو سخته او توا به غټه ویو سخته. تطلع خو د شونډو خوځونو نه مشومانو نه دا بیماري وباسي چې شونډې ورکې نه خوځوي. ښه تحدث نيسرهم البينة والسابحات فالسابقات فالمدبرات لا تأمنا. دیکھ ما خبر وکړلې چې نون مشدده کې به یو الف برابر غنا هم کوو او د غنې په حالت کې به مونږه د شونډې ګول کوو لکه واو. لا تأمنا. ٹھیک شولا چې هغه سترګاور شاګردان استاد ته ګوري هغه ته پته لګي کومر کې نابینا دي هغه ته پته نه لګي. اعجمی دا دوړو کې تحقیق وکړلو دا ټکه به مونږ داسې وایو. ګوره بیا ورته وایم اعجمی بیا ورته غوږ شه اعجمی دوړو حروفو ته بیا غوږ شه. لا تأمنا أعجمي تبلى السرائر فمهل الكافرين بالخنس الجوار الكنس. او که مشوم کبو کولی شي نو ټوله یوه لکیره ورته په یوې ساه کې ووایه داسې بالخنس الجوار الكنس اهدنا الصراط المستقيم. دا آخری مکمل یو آیات یعنی یو صفحه یو سطره یو لکیره ده تزگوره ویمه. همزه ها زیر دال زیر دی اهدی نون صاد زبر نص صاد زیر صی نصی اهدی نصی را الف زبر را اهدی نصی را طا لام زبر طل اهدنا الصراط الميم سين بيش مس اهدنا الصراط المس تا زبر تا اهدنا الصراط المستا قاف يا زرقي اهدنا الصراط المستقيم ميم زبر ما اهدنا الصراط المستقيم. دغه تختی خاص کر چې طلبا د سبق ازده کېدو اندی ټیمونه دي نو څه دی چې دا کلمات ورو ورو اوږدېږي یو آیات او یو لکیره ونه جوړوي دې ټیم کې استادان د طلباو باندې ښه ټیټ محنت وکړي انشاءالله العزیز. انشاءالله العزیز په دې طریقې سره تاسو دغه نوراني قاعده درس کې نو تاسو دغه ماشومان به په قرآن کې خپل روان وي. بیا به ما ته هم دعا کوي او ځانونو ته به هم دعا کوي. خو که چشمپوشي مې وکړله سستي مې وکړله هسې ځان مې ته خلاص کو نو بیا به
کیدای شي څه ټول نقصانات شي. الله رب العزت دغه درسونه ماشومانو دپاره د قرآن زده کولو دپاره یوه پوړۍ و ذریعه وګرځول کي او الله رب العزت مو ټولو مرحومینو ته د سبق په برکت سره بخښنه وکړي. السلام ورحمة الله وبرکاته.